د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. ملګري ملتونه د افغانستان په هکله نړیواله غونډه جوړوي. دوستانو ویډیو تر پایه وګورئ. که چیرته مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. ملګري ملتونه وایي د همدې روانې میاشتې په 14مې په ژنیو کې د افغانستان په هکله د مرستو نړیواله غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش وویل د غونډې هدف په افغانستان کې د راتلونکي بشري ناورین مخنیوی دی. ښاغلي ګوتریش وویل موږ د نړیوالو ټولنې څخه غواړو چې د افغانانو د ملاتړ لپاره لاس یو کړي. موږ همدارنګه بشپړ او د خنډ پرته بشري لاسرسی غواړو چې یقیني شي چې افغانانو ته لازمي خدمات چې هغوی ورته اړتیا لري برابر شي. خیریه مرسي وایي چې په افغانستان کې طالبانو د راتګ نه وړاندې هم د وچکالۍ له کبله یو شمېر خلکو په کافي اندازه خواړه نه درلودل، خو دا چې طالبان واک ته رسېدلي او افغانستان منزوی شوی او اقتصاد یې هم ګډوډ دی ښایي میلیونونه کسان د لوږې سره مخ شي. ښاغلي ګوتریش وویل چې ملګري ملتونه د افغانستان د ولس سره ولاړ دی او زیاته یې کړه چې د پاتې کېدو او مرستو رسولو ته ژمن پاتې کیږي. تر دې وړاندې روغتیا نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و چې په څو ورځو کې به افغانستان درملو او نورو صحي توکو له کمښت سره مخامخ شي. دغه سازمان د اګست په 20 میاشت د وږي 5 ویلي چې د لومړنیو طبي مرستو بستې د روغتونونو لپاره عاجل مواد او په افغانستان کې د ماشومانو د خوار ځواکۍ لپاره کارېدونکي درمل تر هر څه مخکې ژر پکار دي. د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې 18 میلیونه خلک په بهرنیو مرستو بسیا دي. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ.